په داسې حال کې چې افغانستان د اقتصادي زیربناو د پیاوړتیا او د لوړ لګښت لرونکي انرژۍ سرچینو څخه د وابستګۍ د کمولو په لټه کې د سترې سیمې پروژې په دې بهیر کې ټاکونکی رول لري. له دغه مهمه پروژو څخه یو هم د تاپي پروژه ده چې کولای شي د هیواد د انرژۍ او اقتصاد راتلونکی بدل کړي. که تاسو د افغانستان اقتصادي موضوعات او بدلونونو سره علاقه لرئ نو حتما د ورو چینل سبسکرایب کړئ څو له وروستیو تحلیلونو او راپورونو خبر اوسئ. د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو د رئیس شفیع اعظم د اعلان له مخې د تاپي پروژې د غازو ونډه د هرات ولایت لپاره د پام وړ ډول زیاته شوې ده. نوموړي په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د هرات لپاره ځانګړې شوې د غازو اندازه له 500 میلیونه متر مکعب څخه شاوخوا 4.3 میلیارډ متر مکعب ته لوړه شوې ده. دا چاره د دې ولایت د رول د پراخېدو ښکارندویي کوي. هغه همدارنګه ټینګار کړی چې د برېښنا پر ځای د غازو کارول کولی شي د انرژۍ لګښتونه له 15 تر 25 سلنه پورې راکم کړي. هغه موضوع چې د مصرفونکو په ځانګړي ډول د صنعتي سکتور لپاره به د پام وړ اغیز ولري. دا ستر بدلون کولی شي د صنعتونو د ودې، د کورنیو تولید د زیاتوالي او د افغانستان او سیمې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو زمینه برابره کړي. په همدې حال کې نوموړي زیاته کړې چې د تاپي غاز پایپلاین د پروژې د لومړي برخې کار به د 2024 میلادي کال تر پایه په هرات ښار کې بشپړ شي. دا پرمختګ د افغانستان د انرژۍ د زیربناو په پراختیا کې یو مهم ګام بلل کېږي او د دې پروژې د پراخې ګټې اخیستنې لپاره به لاره هواره کړي. تاپي پروژه د انرژۍ د لیږد په برخه کې له سترو او ستراتیژیکه سیمه ییزو پروژو څخه شمیرل کیږي. دا پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. د دې پروژې په عملي کېدو سره افغانستان نه یوازې د انرژۍ یو مهم ترانزیټي مسیر ګرځي بلکې هر کال به له ترانزیټي حق څخه میلیونونه ډالر عاید هم ترلاسه کړي. اقتصادي کارپوهان هم دا بدلون د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره مثبت ګام بولي. د هغوی په اند د هرات او ټول افغانستان لپاره د غازو د ونډې زیاتوالی نه یوازې د ګرانو انرژۍ سرچینو څخه وابستګي کموي بلکې د زرګونو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو او د کورنیو صنعتونو د دوامدارې ودې لامل هم ګرځي. همدارنګه د تاپي پروژې له بشپړې ګټې اخیستنې سره به د افغانستان حکومت وتوانیږي چې د خپل عادي او انکشافي بودیجې یوه برخه د همدې پروژې له عوایدو څخه تمویل کړي. هغه څه چې په پایله کې به د ملي اقتصاد پیاوړتیا او د افغانۍ ارزښت لوړولو ته لاره هواره کړي. له بلې خوا د داسې پروژو عملي کېدل د کارموندنې، زیربناو پراختیا او د خلکو د ژوند د کچې په لوړولو کې مهم رول لري. پروژه تاپی یکی از پروژه های خیلی استراتژیک و آرمانی افغانستان می باشد. این پروژه منطقوی است که باز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و از طریق پاکستان به هندوستان می رساند. زمانی که این پروژه مورد بهره برداری قرار می گیرد سالانه به میلیون‌ها دلار حق ترانزیت نصیب افغانستان میشه و حکومت افغانستان میتونه با این عواید بودجه عادی و انکشافی خود تمویل بکنه و عواید ملی ما بلند بره. در کنار از او به 10,000 نفر زمینه کار و اشتغال مهیا میشه. په ټولیز ډول تاپي پروژه یوازې د انرژۍ پروژه نه ده بلکې د افغانستان لپاره یو ستره اقتصادي موقع ده چې کولی شي هیواد د سیمې د انرژۍ د ترانزیت له مهمو محورونو څخه وګرځوي او د دوامداره پرمختګ لاره هواره کړي. په پای کې مه هیروئ چې د داسې مهمو موضوعاتو او ژورو تحلیلونو د تعقیب لپاره ورو چینل سبسکرایب کړئ او دا محتوا له نورو سره هم شریکه کړئ. د یو ځواکمن او مقتدر افغانستان په هیله.